امروز سرک بازار مصطفی را شورای عمومی کابل قندار رسما افتتاح شد. این سرک حدود 3.2 کیلومتر طول دارد که به ارزش حدود 37 میلیون افغانی از طرف وزارت فاید عامه قرارداد شده. امروز عملا کار شروع شد. ان شاء الله کار این سرک در مدت 2.5 ماه یعنی قبل از رسیدن فصل سرما تکمیل خواهد شد و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. اسلامي امارت نه مننه کوو چې دې ته توجه وکړه. دا یوه هغه مدرسه ده چې دلته په سلګونو حتی په زرګونو طالبان دلته درس وایي، تدریس کوي. لاره موټران ډېر زیات راځي او راځي، تګ و راتګ دي، دلته دوړې دي او دلته پوټي دي او دلته ګرد و خاک ده. نو دا به په دا سړک سره د مدرسه ښکلې سي او دا لاره به ښکلې سي او د خلکو تګ راتګ به اسانه سي. مخکې خو دا سړک خامه و او موږ د دې سیمې د اوسېدونکو په حیث په دې کې ډېرې زیاتې ستونزې وې. زمه یو دلته به سیلابونه راوتو، دا لاره به تخریبېدله، د خلکو د رفت آمد لپاره یقیني زیات مشکل و. اوس د دې سړک د جوړېدو په اساس ډېر د احساس د خوشحالۍ لرو، حتی دومره احساس د خوشحالۍ لرو چې تقریبا بیانولی نه سو.